د لوی او بخښونکي خدای په پاک او سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. غواړم چې په یو نوي پروګرام باندې درته ویډیوګانې جوړې کړم چې هغه دی Adobe After Effects. ګورئ Adobe After Effects چې دی موږ تاسو د دغه پروګرام په واسطه سره کولی شو دوه ډوله کارونه ترسره کړو. یو چې دی ویډیو افیکټس یعنی زیاتره په سینماو کې همدارنګه په جادویي کارو کې له دغه پروګرام څخه ګټه اخیستل کیږي. او دوهم زیات چې کاریږي Adobe After Effects هغه موشن ګرافیک دی. موشن ګرافیک په څه معنی؟ موشن ګرافیک کې موږ تاسو کولی شو تلویزیوني اعلانات مثلا لوګوګانې د دوی دپاره او همدارنګه اوپنر کلوزر او همدارنګه نور مختلف کارونه موږ تاسو په Adobe After Effects کې کولی شو. او همدارنګه ګورئ ځینې وخت کې کولی شو کم اندازه ویډیو ایډیټ هم ترسره کړو. که څه هم د ویډیو ایډیټ دپاره Adobe Premiere دی چې په اسانۍ سره کولی شو په Adobe Premiere کې موږ تاسو ویډیوګانې په اسانه سره ایډیټ کړو. خو Adobe After Effects چې دی په دوی کې موږ تاسو موشن ګرافیک او ویجوال افیکټس د دغه دوه حالاتو څخه موږ تاسو په دغه پروګرام کې استفاده کوو. نو راځم لومړی Adobe After Effects سکرین درته معرفي کوم. په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله د Adobe After Effects په پروژو باندې ویډیوګانې ډکوو او همدارنګه مختلفو پروژې به موږ تاسو جوړوو او استفاده به ورڅخه کوو. ګورئ لومړی ویلکم سکرین دی یا سټارټ دی چې کله موږ تاسو Adobe After Effects خلاص کړو دغه سکرین موږ تاسو ته مخکې د مخکې نه راځي. په دغه سکرین کې اول چې دی نیو پروجیکټ دی. دا معنا چې زه غواړم په یوه نوې پروژه باندې کار وکړم، یعنی غواړم یو نوی شی ایجاد کړم. او دغه نه وروسته بل چې دی اوپن پروجیکټ دی. دا معنا چې مخکې ما یوه پروژه جوړه کړې ده، غواړم چې د دویم ځل دپاره په دغه پروژه باندې زه کار وکړم. دغه نه وروسته بل چې دی نیو ټیم پروجیکټ دی. د نیو ټیم پروجیکټ دنده دغه ده. ګورئ موږ تاسو کولی شو په Adobe After Effects کې یوه پروژه په څو کسانو باندې جوړه کړو. نو د دې دپاره چې مثلا یو ټیمي کار په باندې وکړو، بیا کولی شو نیو د ټیم دپاره یوه پروجیکټ جوړ کړو چې هغه Adobe ID غواړي. د هغې طریقې کولی شو موږ تاسو خپله مثلا یو څه پروژه باندې ما کار کړی، یو څه بل ملګري کار کړی، یو څه بل ملګري، دا ټول د Adobe ID له طریقه یو د بل سره شیر کوو او شریکوو یې. او دغه نه وروسته اوپن ټیم پروجیکټ دی، یعنې موږ تاسو که یوه ټیمي پروژه باندې کار کړی وي کولی شو د دغه طریقه موږ تاسو هغه خپل ټیم پروجیکټ خلاص کړو. اوس راځم زه غواړم چې نوې پروژه باندې کار وکړم او نوی Adobe After Effects ما ته خلاص شي. راځم په نیو پروجیکټ باندې کلیک کړم. ګورئ یو شی مو دلته باید په یاد وي چې د دغه کاري ساحه او د Adobe Premiere کاري ساحه ورته والی سلیري ته ډېره ښه ده. خو بیا هم موږ تاسو ګورئ په Adobe Premiere کې دلته سیکوینس درلودو، خو دلته موږ تاسو کمپوزیشن لرو او همدارنګه موږ تاسو هلته مانیټور درلودو، یعنی سیکوینس مانیټور هم درلودو چې مثلا څه کار په سیکوینس کې ترسره کړو دلته مانیټور باندې موږ تاسو ته ښکاره کېدل. خو دا چې دی کمپوزیشن دی. او بل دلته چې دی موږ تاسو کولی شو پروجیکټ دی یا مثلا افیکټ کنټرول چې موږ درلودو دلته هم افیکټ کنټرول لرو، هم پروجیکټ لرو. یعنی موږ تاسو خپل مواد په دغه ځای کې راخیستلی شو او وروسته د دونه استفاده ورڅخه کوو. بل دونه وروسته دلته افیکټ دی، یعنی دو مهم شی چې دي همدغه افیکټونه دي ټول چې انشاءالله په د افیکټو باندې به هم مفصله ویډیوګانې جوړوو. خو راځم د دو دپاره چې موږ تاسو لکه په Adobe Premiere کې چې یو نوی سیکوینس اخیستو، په دو کې یو نوی کمپوزیشن اخلو. نوی کمپوزیشن د څو طریقو نه اخیستل کېږي. راځو اول فایل ته. په فایل کې ګورئ نیو پروجیکټ دی. صحیح ده. کله چې زه په دو باندې کلیک وکړم دلته نیو پروجیکټ ته ورخه اوس خلاص دی. زه څنګه کولی شم کمپوزیشن واخلم. دلته چې ګورئ چې راشي په دغه ځای کې کریټ ا نیو کمپوزیشن.
په کریټ ا نیو کمپوزیشن باندې زه کلیک کوم. کله چې زه دلته په دې باندې کلیک وکم اوس غواړم چې زه کمپوزیشن سیټینګ وکم یعنی زه چې دغه کار په افټر افیکټ کې کړم باید کمپوزیشن مې په څه ډول وي یا دغه سیکوینس مې په څه ډول وي. موږ تاسو په اډوب پریمیر کې سیکوینس درلود دلته کمپوزیشن لرو. کمپوزیشن دې څه په نامه غواړي څه شی جوړ کړي زه ورته غواړم چې لوګو جوړه کړم. ښه د کمپوزیشن نوم شو لوګو جوړه. فرسټ چې د ایچ ډي 1080 پر 25 فریمه یعنی ایچ ډي کیفیت کې دی. وایډ او هایټ یې 960 پکسل پر 1080 پکسل دی. دغه ورسره فرسټ چې دی یعنی پکسل د یا مثلا ډي وی د ایچ ډي وی د زرتان چې پکسل سم دی. فریم ریټ چې دی 25 آسیا فریم ریټ دی چې یعنی په یو ثانیه کې 25 فریم اوړي. ریزولوشن یې فول وي هاف دی او کوارټر دی یعنی مثلا د لیدلو حالت ته باید څه رقم وي زه ورته چې باید فول وي. او سٹارټ ټایم کوډ یې دی یعنی د شروع کېدو باید 0 نه وي او ډیوریشن یې دی. ګورئ مهمه خبر دلته ده موږ تاسو به کله چې په اډوب پریمیر کې یو ویډیو خلاصوله هر څومره به چې ویډیو وه هماغلته ټول سیکوینس به د هماغه ویډیو د ټایم په اساس موږ تاسو ته جوړېدلو. خو دلته تر 9 ساعته او 9:50 دقیقې او 9:50 ثانیې 25 فریمه اضافه موږ تاسو کمپوزیشن نشو اخیستلی. نو دلته ګوره اوس 10 ثانیې کمپوزیشن دی. که چیرې زه دا 10 ثانیې وي زه دا اوکې کړم که زه اوس مثلا دلته یوه دقیقې ویډیو راوړم یوازې 10 ثانیې ځنه خلي او نور څنګه وي ډیلیټوي. خو دا هم درته ښایم چې څنګه کولی شو چې مثلا یوه ویډیو هر څومره ده په هماغه اندازه کمپوزیشن واخلو. د اوس دپاره 10 ثانیې غواړم چې کمپوزیشن واخلم. بکګراوند کالر دی یعنی دا بکګراوند کالر باید موږ تاسو په څه شکل سوي دلته مختلف رنګونه موږ تاسو څنګه ورته انتخاب ورځم اوکې په باندې وایم. ګورئ موږ تاسو ته یو نوی کمپوزیشن جوړ شو. په دې کې داس نشته لیر نشته لکه د اډوب پریمیر چې لیرونه به یو د بل په سر به ویډیوګانې اچولې. دا ټول یو کمپوزیشن دی بس ویډیوګانې دي همدلته ورته راوړو. کولی شو مثلا لوګو انیمیشن یا ویجوال افیکټس یا موشن موږ تاسو ورڅخه استفاده وکړو. دغه نه وروسته دلته راځم چې موږ تاسو څنګه کولی شو اوس افټر افیکټ ته یو څه راوړو. رایټ کلیک راځم امپورټ فایل دو طریقه هم کولی شم چې زه یو فایل راوړم امپورټ. ګورئ دلته موږ تاسو ته څنګه شوه یوه لوګو امپورټ شوه. یا ماسې په ده باندې ډبل کلیک کوئ موږ تاسو کولی شو یو شی امپورټ کړو یا راځئ فایل ته په فایل کې امپورټ د طریقه موږ تاسو کولی شو څنګه وکړو یو فایل مثلا ویډیو عکس وي هر څه وي کولی شو دلته یې را امپورټ کړو او په اډوب افټر افیکټ کې استفاده ورڅخه وکړو. ښه که اوس غواړو چې مثلا موږ تاسو دا لوګو دلته په مانیټور باندې ښکاره شي راځئ دغه لوګو راخلی دلته کش کوئ. ګورئ موږ تاسو ته څنګه کېږي دلته معلومیږي. باید زه دا په کمپوزیشن کې واخلم. صحیح ما سره کش کوئ دلته کمپوزیشن ته موږ تاسو ته ګورئ دلته لوګو څنګه ده په دغه ځای کې موږ تاسو ته معلومیږي. اگر چې اوس یو تصویر دی همدغسې تصویر په شکل موږ تاسو ته پلی شوی. که غواړو چې ویډیو مثلا راوړو ویډیو هم کولی شو چې راوړو. فرض کړئ دغه ویډیو ده ویډیو راخلمه دلته په دو شکل سره کولی شو ویډیوګانې وي هر څه چې وي دلته موږ تاسو دغه کمپوزیشن که چې لکه په سیکوینس کې چې درلودل دلته هم په همدې شکل سره. ښه نو بل دغه نه وروسته چې په دو کې مهم شی دی دلته مخکې هم درته ویل چې افیکټونه دي مختلف افیکټونه دي چې په مختلفو هغه کې ساحو کې ورڅخه استفاده کیږي او په دې باندې پوه شوئ چې موږ تاسو سیکوینس درلودو مخکې چې د لوګو په نوم په اول سر کې په کمپوزیشن
البته کمپوزیشن در لورو چې د لوګو په نوم باندې دی کولای شي چې مثلا بل کمپوزیشن جوړ کړي مثلا د کمپوزیشن باندې کلیک کړي راځي کوم په یک په نامه دلته کمپوزیشن جوړ شو ګوره بل کمپوزیشن یعنی کولای شي په دغه یو کمپوزیشن کې څو کارونه تر سره کړي مثلا په دوی کې غوړي ویډیو کې مثلا تغییرات راولي په دوی کې غوړي مثلا یو بل کار وکړي راځي بل کمپوزیشن اخلي ګوره کمپوزیشن 1 2 کمپوزیشن 3 همداس کمپوزیشنونه پسې اخیستی شو بیرته که غواړئ چې لرې کړئ په دې طریقه اسانه لرې کېږي نور انشاءالله په دغه باندې خو پوهېږئ چې ټولز یې د ټولز مهم دی چې راتلونکي ویډیو به انشاءالله د ټولز په اړه وي او یوه شی ته باید فکر وړي چې دغه پروګرام چې دی مینو په مینو باندې مخکې نه ځو د دې په خاطر باندې چې ټول شای موږ تاسو په افکټو او په دغه ټولز کې دي په ډېر اسانۍ سره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې باید په اډوب افټر افکټ کې پروژو څخه استفاده وشي یعنی کار باید ټول عملی وي او پروجیکټونه به کارو ان شاء الله لوګوګانې 2D او 3D چې کار یې همدارنګه لومړی ویډیوګانې موږ تاسو دو بعدي وي دغه نه وروسته ان شاء الله په 3D انیمیشنو باندې هم کار کړو اول به مو کوشش دغه وي چې په دوه بعدي لوګو وي دوه بعدي انیمیشن یعنی دوه بعدي اوپنر او همدارنګه او کلوزر او همدارنګه اعلانات به کې جوړو دغه نو ورسره 3D جوړو او اخرینی کار به چې موږ تاسو وي هغه به ویجوال افیکټس وي جادویي کارونه یو ځای ته مثلا ور اچول موټر چپه کول د تعمیر وړنګول دغه ځینې کارونه به ان شاء الله په راتلونکي ویډیوګانو کې هم کې تر سره کوو تر بلې ویډیو د خدای په امان